بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. د افغانستان د کرکټ لوبغاړي یو هم پکې آی پی ایل کې وانخیستل شو. آی پی ایل هغه خلکو چې تینې د هندوستان دا تمه ساتله چې مثلا دوستي دغه دا خو ماته ایستلې مخکې T20 ورلډ کپ کې ویلي و چې هغه دوستي هغه شانته نه ده، ځکه دوستي د برابرۍ په حساب کېږي او موږ د برابرۍ والا نه یو. هسې زموږ کرکټ بورډ چمچتوب کوي، دا خپله د کار نه دی. د خپل سوچو کا التا پولو کې کامنټري کوي او ریډیو هغه دویندر کمار هغه مونږ راخیسته دی، هغه مونږه انټرنیشنل کمنټیټر جوړ ک په خپل میچونو کې دی په ځای چې خپل افغان ته موقع ورکو. دومره غاډ هندوستان 1.5 بلین خلک د کرکټ بورډ د سه لکه سعودي عربیا چې زمونږ په حساب باندې مگر راځي زمونږ کرکټ کې مونږ موقع ورکو، هغه ته پښتو کې پوسټ لیکي او بس کش ورکي او افغانانو الا درز غوبلم په جوړ کړی لکه هغه د بازي چې دی ټول نه خو ګل خانان دا بیکاره کسان چې راشي گیفټونو د پاره ارته افغان بیرغ ولګي او زه خو افغانان یو جی هغه ته بس بیا د ازمنګا جاهلین گیفټونه ورولي. همدغه سي کرکټ بورډ کې مو اما هغه شی دی رورا اما هغه کیسې دي نو کدا تم ملرله چې دا به همداسې واخیستل شي نه رورا. هغوی زمنګ او ستاسې غوندې نه دي، هغوی ګوري ستا فارم ته ګوري، ستا دغه ته ګوري چې تا څومره توره کړې، ستا رنزونه څومره امپیکټفل رنزونه وو. راځئ ټاپ پلیئرز موږ او ستاسې رحمان الله ګربز صاحب به راواخلو. ګربز صاحب د 2023 T20 ورلډ کپ نه وروسته 49 T20 میچونه کړي انټرنیشنل، 903 رنزونه یې کړي دي، 15 ایوریج دی، 113 سټرایک ریټ دی. دې کې زیات گیمونه چې دي زمونږ تر او ترور زامن یو ای ای او دغه آیرلینډ او نمیبیا او دغه زیمبابوے او کلس پلس دی کې دي دغه دي. نو دې کې مستقبل فکر وکا 15 ایوریج 113 سټرایک ریټ دی باندې بتا واخلي څه 50 یو 50 یا څه دی باندې تا د آی پی ایل ټیمونه ناخلی ورور. تیر ځل ډیر په مشکله خرڅ سو. ډي جی براو په اخره کې دویم ځل دغه کې د هغه بیس پرایز باندې پورته کړ. د لپاره ښه موقع هم دا ده چې وروره ته په ځان کار وکړه. کوم د افغانستان ټیم کې اوس یې چې ما دپاره افغانستان فرست ستا دا ډوزي مه ولئ. افغانستان تاسې لپاره هغه وخت کې فرست چې کله مو بل سړی پرېږدي موږ ته راشئ فرست. افغانستان زموږ د ټولو وطن دی، دا باید همیشه فرست وي. اوس T20 ورلډ کپ را روان دی. دې ورلډ کپ نه به وروره څو ورځې مخکې تاسې کیمپ کې سره رایوځای کېږئ. ښه دی چې چېرته دغه نشته دی، لیګ میګ نشته دی، د خدای فضل دی کینې تاسې به ډېر زر اخري یو ورځ دوه ورځې چې زمونږ ټرای سیریز ته پاتې وه دوی سره راغونډ شو. نو وروره دا شي نه نور په دې ملت باندې نه خرڅېږي، دا ملت هوښیار شوی دی او موږ یې هوښیارو. دا بعضې جاهلین چې دي هغه به ډزو، بعضې نه سړي زامن چې دی هغه هسې نه پوهېږي، هغه پرېږده، هغه خپل کار کوي. تقریبا مړه خدای خبر په زرګونو ما نه خدا کا زیات شاهرخ خان هم خلک بلاک کړي لکه ما چې بلاک کړي دي. پوه شم دا خو بلیونز اف خلک دومره ما دا غز او دا میدان بس ما ته خوند راکوي چې داسې چې بلاک کم دا زړه مې یخ شي چې د نر بچا د ورولی دی د دوزخ ته هماغه د فیسبوک. نو هغه باقي اصلي او نسلي افغانان چې په کرکټ خفه کېږو، کرکټ دپاره کرکټ زموږ پیشن دی، زموږ جذبه ده، دا موږ نه پرېږدو د چا دپاره. نو موږ شی کوو وروره، موږ سره رایوځای کېږو د کرکټ بورډ دپاره. هغوی موږ د هېچا خلاف هم نه یو، موږ د کرکټ دپاره کار کوو. نو ځکه چکري اشرف، میرویس اشرف، نصیب خان چې ګونګی زادران ورته یو او بل دا ګوډیان او شالیان او هسې توتیان چې پکې ټیم په کرکټ بورډ کې دننه دي او الوزي رالوزي کله دوبۍ او کله دغه ته چکر وهي. او دا غټ منافق د کرکټ بورډ د دې پیج عبدالله پکتیانی دا د میډیا مشر، دا چې هغه فسادي نظام کې دا حرامیان چې دا شل کاله نظامونه بدل شي او اوس هم پکې ته پوه شه چې دوی نه غټ چاپلوس انسانان نشته. وروره هغه یو کس دی زبیر ریحان په نوم باندې، هغه د کرکټ بورډ خبریال دی، ډېر ښه خبرونه ورکوي او ښې خبرې کوي. هغه یې وروره د کرکټ بورډ د پیج نه بلاک کړی و. د نه سړي بچیا دا ستا د نیکه پیج دی، دا ستا هغه د پخې ډمې بچیا د بجلیګر ملا خبره ځان سره دی د بل ځای نه راوړی دی. دا د دې ملت پیج دی، د افغانستان د کرکټ بورډ پیج دی. زه پوهېږم ته 15 کالو راسې په دې ځای باندې حاکم یې، همدغه میډیا څانګه دې نیولې ده توتي شاه، نو دا ستا نه دی. ته به انشاءالله ځې، ته به ختمېږي، عبدالله پکتیانی ختمېږي به. همدا دغه سره ملاو دی د دویندر کمار سره
فدایي صاحب سره ملاو دی دا خلک ګوره فدایي صاحب مخکې د کرکټ بورډ کې کار کاو دوی چې کله دغه کوي کامنټری نه کوي کې پیسې ورکوي دته دغه عبد الله پختیانی ته that's why he promotes them نور خلک نه راپری د افغانستان کې دنه څونه ټالنت دی بهر څومره خلک دي چې مثلا دا خو زمونږ کرکټ دی چې بنگلاديش غوندې کسان څلور 15 کامنټیټران منځ ته راخطا کولی شي خدا که انګلیش هم دا اورېدو دی زمونږ افغانان خو ماشاءالله ډېر تکړه خلک دي هغه دې را میدان ته کي یو شینواره بیزی دی I don't have time زه دا ستاسې مینه محبت چې دا میلیونز اف خلکو ته رسېږي I don't care هغه دغه نو دا نور دې را میدان ته کي چې زمونږ خپل غاږي د خپل ملت غاږي د زړه نه یې راوځي چې کیف کوي خوند کوي دغه زمونږ په کار دی خو دغسې خلک پکې ناست دي نو دا درته اوورال یم چې تر څو پورې چې هر څه سم نشي ستا کرکټ نه سمېږي وروره سمېدو لاره یې څه ده سمېدو لاره یې دا چې کرکټ بورډ ډیزالف کا مکمل کرکټ بورډ چې دی ختم کا اډهاک کمیټي جوړه کا هغه دې بیا اعلان وکړي د آزاد رقابت ته مخې آنلاین ټیسټینګ دی واخلي خلک دی انټرویو کی او هر پوسټ لپاره کار اهل کار ته وسپارل شي سی ای او باید داسې کسي چې هغه جراح وي هغه په انګلیش کې باقاعده هیڅ مشکل نه لري سټریټ فورورډ خبرې کوي خلکو سره چیرمن خیر دی که مولوي صاحب راځي ولی مولوي صاحب یا بل یو مولوي صاحب چې هر یو وي خو داسې روشن فکر او داسې کسي روشن فکر هغه ته چې د فساد خلافي داسې روشن فکر هغه نور نه چې خلکو غلط ترجمه کړی دی لکه جمهوریت چې غلط ترجمه کړی دی چې هغه وروره د فساد خلافي چې کلیر کټر چاته چې وروره سي کار کوي په ایماندارۍ د ملت لپاره همدا کولی شي کوی اته ساعته همداسې کار کوي نه هم ساعت د ملت لپاره کوه خو راځئ دا د کرکټ ټیم څنګه مخکې بوځو ټیلنټ څنګه راولو موږ چې کله ټیلنټ خبره وکړو درته وایي چې د ګوربز دغه سیکنډ آپشن چې هغه دپاره بینچ باندې هغه وفي الله ترخیلي غریب دوه لوبیو کې زرې ډراپ کی د زیمبابوې نه هم سلري کی ولې نه غواړي ته څه فکر کوې چې ته وفي الله ترخیل ته 10 لوبې ورکړې 25 ایوریج 130 سټرایک ریټ به ونه کړي ته ورکه ولا 15 لوبې چې وایي نه کړې زه ورته په کرکټ خبرې پرېږدم that's not possible همداسې دا نور پلیران چېرته زبید اکبري بریلینټ کرکټر دی دا 130 سټرایک ریټ او دې نه ښه ایوریج سره هغه لوبه کولی شي همداسې نور دي دا فرمان صافی همداسې اول ورځ اصغر تلمس لګیا سکور کې سو مینی مور چې دي او دا انډر 19 که 91 دی کوم دی شینوزاده خدای خبر چې هلکه څه نومونه یې خدای مې غرق نه کوه شینوزاده نه سترګې شنې دي نه چې دی رنګ روغن دی ځان دی 19 کلن لیکلی دی خدای دې غرق نه کوه 19 کلنې هر څه دی ټوټل ګډوډ دي لږ دا نومونه څه درانه درانه یږدی چې خوند کوي نو دغه خلک راپورته کا برکت چې کوم یو تاسې د 15 ورچولي چې ته فکر کوي چې دا دغه کولی شي خو دا را میدان ته که ای ټیم کې دا چلیږي خلک موقام دغه ته ما چېرته چې تر زامنو او ترور زامنو سره میچونه کې نړیوال جام نه مخکې همدې دپاره چې یو دوه میډل اورر داسې پلیران باید پیدا شي چې د سپین بالینګ ښه پلیران یي چې هندوستان کې زمونږ ټیم چې کله سخته کي چې سیمی فاینل ته ملګ ورپوش کی اوس خو سیمی فاینل پرې چې څنګه حالات روان دي د ګروپ سټیجز نه بار کیږو خوار شي مونږ خو خلکو ته ویلی نه شو په ایشیا کپ کې همدغه تمه وطنې سره مو قدم ورکې نه ښوده همداسې بل ځای کې 2024 T20 ورلډ کپ کې استرالیا سره گیم وګوره استرالیا سره گیم دپاره دې ځای نه لاړم 9 غنټې فلایټ او ښه په قلار ورسې صرف یو گیم دغه دپاره ښه ما وی چې دا به ګټو سیمی فاینل ته به ځو بیا به بنګلادیش لوبه هم ګټو هغې راته ډېره سخته هم کړه سم هارټ اټیک یې راباندې راوسته خدای د دوی بیخونه باسي خو استرالیا غوندې ټیم دغه ځکه پیچ داسې و کنډیشنز داسې و ټیم داسې و چې ما وی موږ 150 کولی شو هغې کې د الله فضل و چې رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران 100 نه پورته سکور باقي خواستې تو چل مې آیا والا کیسې وي نو چې دا شي نه راباندې دغه کې ونه شي هغې دپاره وروره یو دوه میډل اورډر بیټسمینان ورته پکار دي هغې دپاره میچونه پکار دي همدې تره زامن او ترور زامنو سره یې وساتئ باقي آی پی ایل آی پی ایل دا شي نه چې دي هغه به ځي خپل ای پی ایل را روان دی ګوره چې څنګه چل به کېږي زموږ خو ډېر وخت راسې را روان دی خیر دی دومره ټایم اخیستی لږ نور واخلی پروفیشنل یې وکړئ سی په طریقې سره یې وکړئ بوک ایسته به ټیمونه نه ورکوئ وروره پوه شوې مونږ خو ورته ویلی چې ننګرهار ټیم مونږ انشاءالله اخلو د الله په فضل باندې خو که دوی را سره فیر شیر ریټ راکړه زه تا ته دا نه یم ته ما ته ډسکاونټ راکړه ورک شه پوه شوې خو داسې نه چې ته اوس بوک ایستی مثلا په 1 میلیون ورکوې او مونږ ته یې چې 3 میلیون یا 30 هر شی دا شي نه چلیږي دغه قاطع ختمې کې لږ شفافیت را پیدا کې ظالم بچو چکري اشرف او نصیب خان په سور کې بیاستی
بس دغه لږ کار وکړي T20 ورلډ کپ باندې نظر واچوي